آگاهان صحی و اقتصادی استفاده از بایسکل را برای صحت و صرفه‌جویی مصارف روزانه مفید می‌پندارند. د بایسکل څخه استفاده ډېرې فزیکي، روغتیایي او رواني ګټې لري. یو دا چې د زړه د حملې او د چاغوالي شکر څخه خلک ساتي، همدارنګه د سرطان څخه خلک ساتلی شي، او بل دا چې د رواني صحت په رامنځته کولو کې او د رواني روغتیا په غښتلتیا کې د بایسکل کارونه ډېره مفیده او زیاته ګټوره ده. او بل دا چې په اوس وخت کې زیاتره خلک د رواني مشکلو سره مخامخ دي، نو هر ډول سپورت بیا په تیره بیا د بایسکل استعمال هغه څه دي چې هم د زړه د صحت، همدارنګه د نورو مختلفو اعضاو د روغتیا او د رواني مشکلاتو د حل باعث کیږي. دې ترڅنګ د چاپریال د ککړتیا مخه نیسي. اگر مردم بتونه بیشتر از بایسکل استفاده بکنن، این سبب ازی میشه که هم هزینه های حمل و نقل کاهش پیدا بکنه و هم باعث ازی میشه که آلودگی بیشتر آب و هوا جلوگیری بکنه و هم میتونه به صحت مردم هم خیلی مفید باشه. کابل با داشتن بیش از 6 میلیون نفوس از جمله شهرهای است که با آلودگی محیط زیست مواجه می باشد و همه ساله در فصل زمستان این مشکل بیشتر می گردد. همشهریان عزیز میتونند که از بایسکل استفاده کنند به مقاصد مختلف، و خصوص کسانی که وظیفه دارند، چون شهر کابل اونقدر بزرگ نیست که نتوانند به وظایف کار خود رسیدگی کرده. اگر از بایسکل استفاده